ایران هرمز تنګی وتړه. سپاه پاسداران امریکا او متحدینو ته د سخت غبرګون خبرداری ورکړی. نور حال په روانه ویډیو کې ویډیو سره تر پای پورې وګورئ. د ایران د سپاه پاسدارانو سمندري ځواکونو اعلان کړی چې هرمز تنګی د کښتیو پر مخ تړلی او تر بلې خبرتیا د امریکا د پوځي مداخلو تر پای پورې به هیڅ پیړۍ د دې ستراتیژیکې سمندري لارې د تیریدو اجازه ونه لري. د سپاه پاسداران په خپره شوې اعلامیه کې راغلي څو کښتیو هڅه کړې وه چې د دوی په وینا د غیر قانوني مسیر له لارې هرمز تنګي ته ننوځي، خو د ایراني ځواکونو خبرداری یې له پامه غورځولی و. اعلامیه زیاتوي یوې کښتۍ چې د څارنې یا پیژندنې سیستم یې بند کړی و او د ایران په وینا سمندري امنیت له خطر سره مخ کړی و، د خبرداري ډزو په وسیله ودرول شوه. سپاه پاسداران امریکا، اسرائیل او امریکا متحدینو ته خبرداری ورکړی چې کدا پیښه د نوي پوځي اقدام لپاره پلمه وګرځوي نو ایران به سخت او مستقیم ځواب ورکړي او په سیمه کې به د نور پوځي اډې هم هدف وګرځوي. دا پرمختګ وروسته له هغې رامنځته شو چې د امریکا پوځ په هرمز تنګي کې پر یوې کښتۍ د برید او ورپسې د ایران دننه پر ځینو هدفونو د عملیاتو خبر ورکړ. ایراني چارواکو ویلي د هر ډول احتمالي پوځي کړکېچ مسؤلیت به د امریکا، اسرائیل او د هغو هیوادونو پر غاړه وي چې امریکا ته پوځي اډې ورکړي دي. د ویډیو کتلو څخه مو نړۍ مننه. تر نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره لمن سره پات شئ. که زموږ یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، بارګزیک پریس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.